خو دا ډېر اهم نصیحت دی دا حدیث د زنانو دپاره خصوصا نن سبا زموږ په دې زمانه کې زنانه اکثر زنانه ایله ده چې الله پرې رحم وکړي او دیندارې خو اکثر زنانه هغه چې د خاوند حقوق نه پیژني ډېر اسباب دي چې ښځه ولې د خاوند حقوق نه پیژني ولې د خاوند بې ادبي کوي خو یو سبب به یې ته بیان کړم چې ستا په کوم لاس دی هغه د موبایل او د انټرنیټ چې ښځه ډرامه ګوري او فلم ګوري او په هغې کې ورته ښایي چې خاوند سره به دا چل کوي او د کور نه به داسې تښتي او پیسې به داسې پټوي او بدزباني به دا کوي او داسې به کوي یو سبب دا وي چې د دې جنۍ مور پلار ورته دا تربیت ورکوي اکثر که مو خیال کړی نو د خواښې سخر هم پیغامات را لیږي کله ورته وایي په ځان پیریان راوله او کله ورته وایي سامان وله مات کړه او کله وایي پیسې دې پټې کړه کله وایي د سره خدمت مه کوه چې پته ورته ولګي نو دوی به کوم لاسي او یو سبب دا هم دی د ښځې د بدزبانۍ او د بې ادبۍ چې دا سړی مجبوره کړي دغې ته زموږ په کوم کله ناکله لاسي د سړي به لاسي شا غریب صبر کوي او ته دغه بدزباني او دغه کنځلي کله وله مور کنځي او کله وله پلار کنځي یوه ورځ به هغه هم شروع کړي چې زه دیم لګیا دی زه به هم لګیا بیا دا ښځه د خاوند بې ادبي کې خاوند ته خفه د ټولو زنانو ته دا خاص نصیحت دی د حدیث که هغه مشرانې دي او که کشرانې دي چې یاد ساتئ چې ګوره الله ستاسو لمونځونه نه قبلوي چې خاوندان دې نه کله خفه وي یو روایت امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی ډېر ناشنا روایت ته ډېر ناشنا او د داسې روایتونه د دې نارینهو ډېر خوښې دي کومو کې چې د دوی حقوق باید شوي خو هغه حدیثونه چې کله بیانوي چې د زنانو حقوق پکې بیان شي بس بیا سټ وګورې بیا په مزه نه ورکوي خو دا حدیثونه یې خوښ او دا اکثر کور کې بیا دا بیانونه هم ولګوي وګوره حدیث کې دا دي او کله په خپله بیانوي او کله څه کله څه ډېره ښه خبره ده موږ به اعتراض نه کوو خاصې مو خبره وکړه خو په کار بیا دا دی چې کوم حقونه په تا دي هغه به هم بیا ادا کړې صرف دا ستا حق ونه دی که نه د ښځې هم په تا حق دی او چې د چا سره علم وي او مسله باندې پوهه وي چې دی بیا بل طرف ته خبره ډېره کوي نه بل طرف غریب که خبر نه وي غلی ناست وي چې یاره دا به صرف د ده حق وي زموږ به نه وي حدیث ما ته اوس ته بیانوي امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی ډېر ناشنا روایت دی زما دا بیان چې کومه زنانه مه اوري یا څوک یې ګوري هغه ټولو ته هم چې دا د زړه په دې غوښه لیکل پکار دي عایشه رضی الله عنها وی که چېرته دې زنانو ته په صحیح معنو سره د خاوندانو حق او مقام معلوم شوې نو دوی به هغه دوړه چې د خاوند په خپو په پیزر باندې لګي هغه به د خپل مخ په نیمګي پاکولی یعنې خاوند کور ته راننوته او په پیزرو باندې څه ده دوړه پرته ده که دې ښځې ته په صحیح معنو سره د معلوم وي چې خاوند څه ته وایي نو دی به دا مخ راغستی او په دې پیزر به یې والی چې کپړه پې مه وه زه به دله په دې مخ پاک کړم دومره لوی حق دی د خاوند او اکثر ښځې له دې نه غافله دي د خاوند بې ادبي ګستاخي د هغه مال بې ځایه لګول د هغه عزت خرابول د هغه بچو له ښه تربیت نه ورکول او بیا مونځونه کوي او روجې نیسي او اسکار کوي او اکثر د ښځو دغه پیدا کړی هغه مشین نه د اسکارو زه 1 لاک پیرې پلانې شوی یم او زه 2 لاک ته ولې د خاوند تپوس وکړې بیا به یې 1 لاک پیرې 2 لاک پیرې اکثر د ښځې روجې هم ډېرې نیسي نه ښه خبره ده چې روجې نیسي خو ته خو یو غټ حق دی د باندې اول هغې ته وګوره که نفلي روجو له به یې زور ورکړی او نن مې چې د صورت یاسین ختم وکړو او نن مې پلانې ختم وکړو نن پلانې ختمونه به وایې کې خو ته د دې نه خبرې چې ستا دا عبادتونه نه قبلېږي چې څو پورې د نه دا سړی راځي نه ولې د سړی راضي کول غواړي الله دومره لوی مقام دې سړو له ورکړی چې د هغې نه اکثر ښځې څه دي
نه دي خبر غافل دي د دې نه خپل عبادتونه یې تباه کړو اجرونه او ثوابونه یې لاړو په سیند باندې لاهو شو او دوی یعنې په دې او بل دا چې دغه زنانه بیا ځان ته په یو دغه نظر ګوري زه هم د خاوند سره خوله وایم او زه هم جواب ورکوم نه دا څه ښه صفت ده بد صفت دی د خاوند سره خوله ویل او په هغه اوازونه اوچتول او د هغه خبره نه منل وګوره وایي مونځ یې د سر نه یو لیش بره نه خیږي څومره د یېرې خبره ده څومره د یېرې نو دا نصیحت زما دغه ټولو ته او تاسو هم دا نصیحت بیان کړئ بیان به کېږي نه دا نصیحت تاسو لازم بیانوئ ما ته پته ده داسې نصیحتونه د دې سړو خوښي او د ښځو هغه نصیحت خوښي چې د هغوی حقوق پکې بیان شوي ځکه یو سپین ږیری یو پیر زموږ یو ملګری د هغه پلار راغلی و د کلي نه دلته سعودي ته نو سپین ږیری خو سپین ږیري اکثره خپل جهالت او پوخانۍ یادوي یو ما ته وایي چې بس ډېر ښایسته بیانونه کوي او ډېر زبردست بیانونه کوي خو په کور کې د اورېدو نه دي نو ما زه خو څه کنځلې نه کوم څه فحش خبرې نه کوم چې کور کې ته نه اوري ولې قرآن او حدیث بیانوم نو کور کې ته ولې نه اوري ویا خو یې تړک کوي د ښځو دا حق دی او د ښځو دا حق دی ښځې در باندې ټولې مستې کړي اوس هر یو وایي چې زما دا حق دی بل وایي زما دا حق دی نو ستا بیانونه ښه دي خو کور کې د اورېدو نه دي اوس په ده دا بیانونه ښه نه لګي ځکه چې هلته دا حق پکې نه دی بیان شوی خو چې کم بیان کې د دې بوډا حق دی بیان کو نو ته ګوره د کور په منځ کې لګوي او ښه په زور او شور سره یې لګوي چې راشه واوره ولهن مثل الذي عليهن خبره یې ساتله ده خبره کړې قرآن کې وی صحیح دی سړو ستاسو خو حقوق دي خو په تاسو باندې هم د دې ښځو حقوق دي نو الله دې موږ له طاقت راکړي چې د ښځو حقوق ادا کړو او الله دې ښځو له طاقت ورکړي چې د خاوندانو حقوق ادا کړي درېیم